السلام علیکم ملګرو، جاوید رحمان ما امید کوم چې ټول بخیر خوشاله به. نن زموږ د ویډیو ټاپینګ دی د فیسبوک نه به موږ ویډیو څنګه ډاونلوډ کوو. ډیره زیاته اسانه طریقه ده د فیسبوک نه د ویډیو ډاونلوډ کولو، خو چا ته ورځي څه اپلیکیشن وغیره ته پکې ضرورت نشته. او که تاسو بیا هم غواړئ چې دا طریقه موږ زده کړو، ویډیو به زما سره تر اخره پورې ګورئ. ډیره زیاته اسانه طریقه ده، هیڅ مشکلات پکې نشته. که ویډیو مو خوښ شو د ملګرو سره ضرور شیر کړئ او دې ویډیو له یو لایک خامخا ورکوئ. زه موبایل سکرین ته اول ټوله طریقه زده کوم. دا تاسو ته ښکاري مخامخ زما د موبایل سکرین دی. دلته کې به زه اوس ټول نه مخکې ورشم خپل فیسبوک ته. صحیح شوه. هورې یو خبره یې ساتئ، که ویډیو م خوښ شو نو لایک په خامخا راکوئ. صحیح شوه. لایک په خامخا راکوئ او ویډیو به خپلو ملګرو سره ضرور شیر کوئ. ولې چې بالکل اسانه طریقه ده، مشکلات پکې نشته. ډېره زیاته اسانه طریقه ده، ماشوم هم کولی شي. ګوره فیسبوک ته لاړم، په فیسبوک کې دا زما فیسبوک دی که نه، تاسو ته ښکاري لږ شاته شم. دلته بر تاسو سره 3 ډاټ ښکاري، په 3 ډاټ په کلیک کوم. د دې نه به زه د لینک ورم، دا لیکل دی کاپي لینک یې. د دې نه ما لینک واغست، دا به دې نه بوځم. دا زما فیسبوک دی، ګورئ دا زما فیسبوک دی. صحیح شوه. لینک مې دې واغست هغه ویډیو نه. اوس په دې نه زوځم چېرته به راشم، کروم ته. دا کروم ته رالم. دلته کې په کروم کې به زه په سرچ کې ولیکم، په شوري کې به زه ولیکم، سرچ کې به ولیکم زه صبرخه تاسو ته زه ښیم. دلته کې زه په سرچ کې څه ولیکم، زما لیکل دی بره وګورئ فیسبوک ویډیو ډاونلوډ. دا تاسو ته ښکاري هغه دی فیسبوک ویډیو ډاونلوډ. دا به زه سرچ کوم دې ځای کې. صحیح شوه. دا یې راواغست فیسبوک ویډیو ډاونلوډر آنلاین ډاونلوډ فیسبوک ویډیو. دا تاسو ته مخامخ ښکاري. په دې به کلاسي کلیک کوم. چې په دې مې کلیک کړو نو دلته کې ما دا ځای راوړي. دلته کې اوس زه هغه لینک ورکړم. په دې ځای ګورئ د هغې ویډیو لینک ما ورکړو. دا تاسو مخامخ ډاونلوډ ښکاري. په دې به کلیک کوم. چې په دې مې کلیک کړو نو اوس لاندې ګورئ ځای کې لږ کته راشي. ګوره اوس ښه دا چې ما ته وایي ډاونلوډ، دا ته مطلب په کم دا ویډیو هغه دا ویډیو ته په کم کوالټۍ کې ډاونلوډ کول غواړي. زه به په د ډاونلوډ ویډیو ان ایچ ډي یا ډاونلوډ ویډیو ان نارمل کوالټۍ کې به زه ډاونلوډ کوم. صحیح شوه. زما سره اوس نارمل کوالټۍ کې دا زما سره ډاونلوډ کېږي. هغه رابره وګورئ ډیټیل باندې کلیک کوم. ای زما سره دا روانه دی، دا ویډیو زما سره ډاونلوډ کېږي. ها دا تاسو ته اوس زه ښیم چې دا ویډیو زما سره ګرلۍ ته ځي، زما فوټوز ته ځي که نه ځي. ها تاسو ته اوس ښیم. دا مخامخ تاسو ته ښکاري زما سره دی ډاونلوډ کېږي. دی روان دی 12 سیکنډ 11 سیکنډ 10 سیکنډ دا اوس روانه ده. ګوره ها تاسو ته اوس زه ښیم. ډېره زیاته اسانه طریقه ده. دغه نور هېڅ مشکلات پکې هم نشته چې اپلیکیشن ډاونلوډ کړه، دغه وکړه هغه وکړه. دې دا ویډیو زموږ سره ډاونلوډ شوی دی. دا زموږ سره ډاونلوډ شوه. اوس په دې نه زه وځم، لاړ بشم خپل فوټوز ته. تاسو ته دا ویډیو زه ښیم. ګوره دا زما سره کوم ځای کې ډاونلوډ شوی ده. ګوره ها ای دی دا تاسو مخامخ ښکاري ډاونلوډ. دا وګورئ دغه ویډیو دی. ویډیو دا زما سره ډاونلوډ شو پر موبایل کې. دې نه به زه شاته وځم. دا زما فون ګرلۍ ده. دا وګورئ ویډیو بیا دی ویډیو ای دی. دې فوټوز ته به ورشم. دې فوټوز کې به زه کته به لایبرري دلته مخامخ تاسو ته ښکاري دی ډاونلوډ. دا وګورئ د هغه ویډیو دی. نو دغه طریقه وه ډېره زیاته اسانه طریقه وه، هېڅ مشکلات پکې هم نشته. که ویډیو مو خوښ شوي د ملګرو سره ضرور شیر کړئ او داسې ویډیوګانو لپاره جاوید رحمان افیجان سره فالو کړئ چې داسې ویډیوګانو تاسو ته میلاویږي. والسلام.